بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې یو چاته زکات ورکوي و هغه ته دا ویل ضروري دي چې دغه پیسې د زکات دي او که اسې ورکې. دا ځینې کسان وایي د زکات ویل ورته ضروري. نو د زکات ویل ورته ضروري نه دي. که یو سړی مستحق زکات دی نو ته هغه ته ورکوي زکات، دا به نه ورته وایي چې دا د زکات دی. په ځکه چې نیت د زکات کړی دی بس زکات ادا سو. دا ورته وایي چې دا هدیه ده، ګفت دی، انعام دی، د روژې خرچه که د اختر خرچه که، دا ورته ووایي. ضروري نه ده چې زکات ورته ووایي. زکات ورته وایي غریب نور څه د کمزوري محسوسه کړي. نو بس چې ته په دې پوه شو چې دا مستحق زکات دی، بس په هر نامه دې ورکړې بیا هغه زکات ادا کېږي. په حواله سره د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 268، فتاوی هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 100، البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 212.